واه ما دې دا ده بکنه واه ما دې یې نه کراره پاتو کې پاتې کې 15 دا وګوره بیا دروغ پکې پاتې که دا وي بیا چانس راپاتې زه لاړ شه ځه مازغمه خرابه خو ځه که نه درته یم زه لاړ شه زه لاړ شه یاره ده خو تر اوسه یو مکتب هم نه خوښېږي ځکه بېعلاقې دي بیا مې کش نه کوي بس پښتانه چا سلامونه ستړي مشئ قدرمندو خوږو لیدونکو جوړ په خیر ورځ مو نیکمرغه په دې تمه چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولري قدرمندو لیدونکو زموږ خپرونې له نوي درک څخه ګورئ نوی چینل دی نو عمران شینواری مشفق الله صمیم ټول سره ملګري یو ځای شوي او پرینکونه به تاسو ته ثبت کوو پرینکونه پټې کیمرې مختلف خبرونه چې هغه مطلب چې تاسو په شونډو مسکا او خندا راوستلی شي شینواری صاحب ستړی مه شئ ښه راغلاست په خپرونه کې ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې پژواک صاحب تا ته هم ښه راغلاست وایم صمیم صاحب چې کیمرې برخه کې موږ سره ځان مصروف کړی هغې ته هم سلام لکه څنګه چې تا یادونه وکړه له دې وروسته به موږ له دغه ادرسه تعقیبوئ او انشاءالله لکه مخکې چې له کوم ادرسه تعقیبولو له هغې نه به ښې او په ښه کیفیت او په ښه زړورتیا او په ښه انداز باندې تاسو ته دغه د پرنګ خپرونې وړاندې کوو هیله ده چې تاسې زموږ دغه خپرونې په مینه وګورئ لایک یې کوئ او کمنټ یې کوئ او شیر یې کوئ ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ لیدونکو نو جلال آباد ښار کې او جلال آباد ښار کې بیا نو کلیواله ساحې ته راغلي یو که نه کلیواله ساحه ده بالکل دا نو کومه ساحه ده شینواری صاحب دا غوچک ورته وایي غوچک کوم بیا لږ برې ساحې ته راغلي یو که نه چې بیخي نو غواګانې میږې هر څه پکې ګرځېږي راګرځېږي که نه ځکه شنه چمنونه او شنه پټي دي او خلک هم د تفریح په خاطر باندې دلته ناست دي او مازدیګرۍ څنګه په دې ځای کې لمانځه نه ده که نه نو شینواری صاحب صمیم صاحب هم د کیمرې برخه تعقیبوي بالکل هغه وایي اشارې کوي چې راځئ مطلب په خپرونه پیل کوو بالکل خپرونه به پیل کوو دلته به د کلیوالو سره هماغه خپرونه کوو پرنګ لږ به په عذاب کړو په ساده اصطلاح باندې لږ به وچیړو د هغه حوصله زغم به معلوم کړو چې تر کومه حده دوی حوصله لري خو کلیوالي ژوند عموما داسې دی چې لږ خلک یې دغه دي تیز دي او لرونه تیار بس په دې خاطر راوړي چې ګیا میا وربي خدای نه خاطر سټ رانه کلمې نه کوو که نه زه خدای دې نه کړي څه مشکل نشته زه یې کتونکو برنامه پیل کوو او زموږ دغه نوی چینل سبسکرایب شیر او لایک کمنټ هم وکړئ راځئ زه شینواری صاحب د خوړ غاړه ښکلی چمن ګلالي ځوانان راسره دي مرکې به ورسره وکړو که نه مرکه نه مرکې به ورسره وکړو سلام ستړي مشئ ښه راغلاست خپرونه کې خیر اوسې مننه څنګه وروره ښه یې جوړې ته کړی د الله رحم دی شکر دی خوشحاله اوسېږئ کور ودان نوم مو واخلئ لیدونکو ته م ځان ور وپېژنئ نوم مې فریدون دی د خوږیاړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او نوم دې فریدون دی او د خوږیاړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم همداسې ده که نه ښه چمن کې ناست یې مازدیګري ټیم دی څنګه دغه مازدیګر ټیم خوند کوي که نه بالکل ډېر ښایسته مزه کوي دا چې مازدیګری دی د توت سیوری دی چمن دی ښایسته بوټي دي اخوا اوبه دي ډېره مزه کوي نو ستا موږ څه کار دی مرکه خو زموږ ده هو که نه مرکه زموږ ده او کار پکې ته لري ما د مرکه ده ته کار مه لره کلاره کښېنه بس مازدیګری موسم دی بس کلار ناست یو بس ملګري مې دی او دلته راغللو او دا شټي پکې رادانګي دا څوک دی ولاکه پکې نه پېژنو ګوره وروره که دو ملګری او که هر څوک خیر له ګزاره کوم موږ هم لرې ساحې نه راغلي او غواړو چې د برنامه ثبت کړو کلیواله برنامه ثبت کړو او چې داسې ته مزاحمت کوي موږ برنامه خرابېږي نه دی موږ ملګری نه دا پسه وایي دا لرې کړه دا بس لرې کړه داسې مه کوه صحیح ده که نه هسې کښېنه خو زه پوهېږم چې زموږ اکثره هېوادوال د برنامې مینهوال وي خو داسې مه کوه چې مزاحمت وکړي که نه ښه ده ډېره مننه خوږیاړو کې به د کومې ولسوالۍ
خوګیاڼو کې دا د شیرزاد ولسوالۍ د شیرزاد کې بیا د کانې کترغې دی مړه دا سوي لري کمړه دا پاسه وګندا چټي مزاحمت کوي دا شه دی لري وزه پاتې غزا زلار شه مزاحمت مکه وکنه زه یو چانس بلم راک د سیمه کا وکنه یار خو چې په خبر نه پوهږي جګ شي دي نه د سی ولې کوي تاسو مړه بار بار د سکه ها خوانځه خو دروسته کنه او خونځه مې ولسته دي څوم سنه پور د خوانځه ولسته دې ټوکه وکړه خوانځه نه دی لوسه دې پاړه زه پوره معلومات لرم ټول ورځ کو څوک ګرځي ولا کې ټکی درس دی ویلي نه چی شي کوي خو پاتې دا وګوره به وي چانس راګه پاتې زلار شه زه چټي دلته ناستي زه دا دروغ وي مونږ خونځه لوسته دي اتمه پورې خونځه لوسته دا چټي لګیا دي پاسېګه دلته راځي مونږ غب شپ خرابې چټي مزاحمت کې دا تاسو سره غلې که سبا ولا که پويګو دا څوک دی لیونی دی ولا که پیژنو خزه سید مړه زه خدای دې خیر پکې واش داس څو سره افغانان دي نو خزه سید نو دا راته وای چې مکتب د خود نه دروسته کنه د وچ لوست نه ته وچ لوست دا لیونی دی لیونی خوار ځای ګرځي دا خو لیونی دي نو تا لوسته کنه او لوسته مې څو سنه پورې اتمه پورې مې لوسته اته پاتو کې څو کېږي اته پاتو کې دا وګوره به دروغ پکې پاسې دا بیا چانس را پاتې زلار شه زه چټي مازغه خراب خو زه کنه ته مزلار شه زلار شه پس یوم نه کېږي زه پس ته مونږ غب شپ کې پرېګه زه ته مونږ چټي غب شپ خرابې آزاد ته پاتې کې شپارس کې صحیح شو خو یار د پاتې کنه مونږ غب شپ ما خراب خو زلار شه پس زلار شه پس دا پاسه وګره مړه چټي لګیا دی زه ته ورته خزه نه وم نور شم زه دا چټي لګیا دی مړه مونږ یار ته درنه یاد وېست زه اوس ختم شو ارته خو ساته پاتې کې څلور شپته کې څوک نه پوهېږم خزه خیر د بس سره کوم استاد خو د خوانځي کې راځي استاد پښتو استاد کنه دري استاد د سپورت استاد ډیر خوښی ده د بیا وګوره ما ته چا پاسې غاله پاسې نه سپورت استاد نه براغه چې وځه نه پاسې الله پاسې غسا زه کلیوال دي خزه تکین نه بس دا نور نه کینی نه بکینی زه خزه کین او مزاحمت مکو کنه نسی مکو زلاش نه حقیقت نه زلاش زه خیر دا ورک کمړه داسې ځواني خدل دکینه دلته مکنه کیمرې مخته مکنه کنه من بار بار ته وایي بس چیرته تکینه خدا بیا دای من خواته راغی نو ځان شو شپ دا څو سره زه سید نو واست د سکارو کنه مطلب بیګا ته موږ استعمال مانو شو کنه کوم خوراکه موږ ته برابرې لغمان ګوپین بادرنګ تورې دا چی شته لیوانی ګوپی څوک په ملما خوري خدشه پرین دا ګرمړه ته خدای خبر دي کم دي لغمان بادرنګ ګوپی څوک په ملما خوري څه شي په خوري اخو په جمی کې سړی په خوري و خبره بیګار مطلب پر مثال بیګار ته شی موږ ته بخې بس چې څه تیار هغه دی یاري خو څه چې تیار بس ګوپین تیار دي کنه ګوپین تیار دي به دا پاسه وای زلاشه زه ها بل ته وای چې ستا په خوراکونو کوم خوراک زیات خوښي چې مطلب هر وخت نو شي جان کې دی په خوراکونو کې پولای پاسه نور دین لیوانیان کو پاسه لا مازغه می خرابېږي ټوکا کې می خوګیت لوبیا لوبیا زه سیده ورور خیر د مزاحمت دومره مکه وکنه کچیر د خبر نه پهله دا کیمره مې بنده کوله که تیر شي کې سونه اسمه کا وکنه خیر د یار شه خدای سکار ده کنه مطلب وست پلار ته زنګ روي چې کوژدنه مې ته وکړه کنه تاسو پیګه ته وای څومره د خوشحالي احساس پکې با ډېر خوشحالي نه نیر ته ټوپ کې بیرته ترغیږي بیا دا خبره دا واده چې نوم چې و د کوژدي نوم چې وارو بیا خپل افغانان خو غسل خو دا ډار شي ګرا دنګدان ور پاسه وای د کوژدي نه چې خبر شو چې کوژده مل کړي خرج پیشل نسی یوزي نه دا پاسه وای تاسو چټي لګلې ونه شي دغه ځکه داس نشي زلار شه زپاس ګال الله پاسه غزا تلی ونه شوی ته مونږ غب شپ کې مونږ دار غلې بس مونږ سره مرکه درغلې تراشي یو ځنه بس هر شي او ته بعد خوشګي زه ډیره مننه خیر وسورګی کا مرکه سره پای ته ورسو څنګه خو خدا بس مننه بس خوشاله اوسېږي بس دا تاسو ګاره کا دا شټی لیوانه لیوانه تراشه کنه فرانه څنګه تراشه خپل سلام نه پېژنې کنه له گزاره کا دی خراش المال سبراش دا ملګری په اوسه شو اخره کې شاعر درک وګوره دا چې د عمران شینوار نیمه هغه زمونږ کې مرامین دی او د سراج الدین پښواک دا ملګری دی همه کده کوڅې نه راوستي دي او بخانو مو خونده اوس مې کتا سره
ملګرو بیا هم ستړي مشي ښه راغلاست ملګرو زرنګ ودرولې البته کار به یې کړی و نو ستومانۍ د ایستلو په خاطر باندې د خوړ غاړې ته راغلي ملګري ټول سره ټول شوي وو څه لوبه یې کوله نو موږ هم تنه وخت واخیست سلام ستړي مشي ښه راغلاست خیر اوسې جوړې نور په خیر راغلی ساه دې تېر دی ډېره زیاته مننه قدرمند لیدونکو ته ځان ور معرفي کوي نوم مې خالد دی او راغلی چکر ته نن دغلته ونډوالان دوستان هم موږ سره دي او غواړو که د مازدیګر نه ښه یو داسې ساتیري والو نه او هر مازدیګر دلته راځئ که نه نن مازدیګر مو غوښتل دلته راشئ هر ورځ راځي ځکه نور کاروبار مصروفیت نشته بس چې کله سوری لږ خور شي بس راځي ته لږ مهرباني وکړو غټه پټه کیمره خو ګوري که نه او کیمره ګوري مزاحمت نه ته لږه ګزاره کوه یاره پوه شوې او کینې خیر دا ملګری هم ناسته ګوري کرای بزرګ وایي ناسته ته پکې راډک دي خبرې شو مکتب خو دې لوستی که نه والله مکتب مشکلاتو له وجې تر پاتې شوي نه مکتب مې نه دي ویلي او غواړم نور وخت دی تېرېږي غریبي وخت دی نو تېرېږي نو څنګه کوې څنګه دې مکتب ونه لوسته ولې والله مشکلاتونه د کور مشکلاتونه د کور مشر یم مریضي لرم مشکلاتونه لرم او ژوند او یو څه دغه مو هر شی کلاس ما اچوم مړه کښېنه ارامه خدای دې بېخو باسه نو خبره دا ده مشر نو مشکلاتونه دې نه کېږي نور څنګه کوې ورسره په بچیانو باندې مکتب وایي که نه والله چې بچیان خو یې وشي که نه بچیان خو یې نه شي تر اوسه واده هم نه دی کړی بیا به پلان یاره مړه ته هر شی کې خیز مه کوه مړه څلور ماشومان مې دي خدای دې ډېر ښه کاروبار ژوند ورځ یو 200 پیدا کوم کې نو څه شی وکړم دا وخت دی تېرېږي نور ملګری دا سړی هم په عذاب و خیر راغلی که نه خدای ته به په عذاب هر ټیم په عذاب یو هر ټیم کې ته راغلی مونږ په لانجه دی اړولې خدای دې بېخو باسه بس موږ د سره یو لومړي ځل دپاره موږ شو دا اوس پکې بچیان مکتب ته خو بلېږي که نه څه غواړي چې بچیان انجینران جوړ کړي ډاکټران جوړ کړي کومه برخه کې ورسوي او دا دغه په وی دا به دغه تر جوړي دا چې ورته دا هنر زیبا چې هغه ولې سډم خانه نه ده مړه سبق به مکتب ته به ځي 12 به پاس قانوني چېرته به موږ سره کراچي وچلي وایي دې نه نور څه شي پوهنتون ورباندې نه وایي دا پوهنتون نور وګورو که 15 کاله وروسته پوهنتون ولې به پوهنتون نه وایي نور تا واده په څو کلنۍ کې وکړه دې واده په 2010 کې دا 2010 او شل پرېږده موږ په اوسه پورې د بانجانو درمیان پوښتنه نه 2010 مړه 13 کالونه عمر کوم اوس نور یو 20 کالو به یم نور سرو ماشه ته بیخي ځوان ښکاري دیش نیم 22 کالو به یم ډېر څلوېښت کال وي نو ولې دا خلک شپېته دي 50 نیم 22 کالو عمر لرم مړه دې ته ګورو دا ګیره مې په 5 کې ښه ده یار او دا چې تا وې 10 کالو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مګر زله کوم ولایت ښایسته زیاته دا د ننګرهار نه دی وتلی یوازې هم د ننګرهار یې لیدلی او ننګرهار یې خوښېږي مړه د هر شی کې لاس ما اچوه خدای ته مړه پرېږده یار مړه کونړ ته تلم کونړ هم ښه ځای دی داسې مثاله خبره پاس تللی یم هلمند کندوز کندهار دې ولایتونو ته تللی یم مسافري ژوند دی نو مشر د کور یم ښه مسافري دې که نه مسافري خو دې کړې ده که نه روزانه کار دپاره تللی که نه وظیفه څه شی دی نو وظیفه نه دا دغه سره ته چرګوړو سره چرګوړي بار او دا واله که دا جګشه مړه یاره وامه دې زده مړه یار تنګ راغلی تا سره نه مړه ته کاروبار ته تلم د رومیانو د سیستمات خاطر به تلم یو تجارت غوندې اوس تاوانونه مې کړي نور او دومره شی او 0.5 سبې لاړ شم مال راوالم نور بېرته په پټه خرڅ کړم خلک نه په پټه ګرځېږم په پټه ته نه ولې ګرځېږي والله قرضدار یم هغه د زندګي دی نور څنګه کوې کاروبار دی راځي پکې نور خپل ستا رنګ څه مالل دی تورې غنم رنګ سپینې څه مالل دی دا ساده او کې تیله دار دی هر شی کې خبره کوې مړه خو وامه دې دا ده به که نه وامه دې کښېنه که ارامه پرېږده نور که نه مړه تور هلکه یم مړه د هر شی کې کار لري یار وامه دې دا ده به کښېنه ارامه ارام کښېنه ارام کښېنه ما دې صفت وکړه چې ساده او کې تیله دار یې خدای نه پکښېنه ارام پوښتنه ما نه کوي تور رنګ کې داسې خړ شوی یاره دا مړه پرېږده که نه په لحاظ خدای ځکه نو وامه دې دا ده په سپېډه د وامه خامه شامل وکړه که نه مړه په کسه مونږ نه پرېږدي یار ستا رنګ کوم څه و زما ولاړ دی نو ګندمین رنګ دی نور څوک مې دومره نه م خوښېږي نور څنګه که وخت د زندګۍ تا سره به ګورم وروسته لرګی تا باندې ماتومه مړه دار چېرته مونږ سره مزاحمت کوي نو که تور هلکه یم غرم رنګ غوندې نور داسې ښایسته هم دی که خلک مونږ باندې مین شي نو څنګه که خدای راوړی دی د ښایست خو در باندې در ختمه ده ماشاءالله چشمې بدور خدای دې ښایسته که لالا نور لاس ما اچوه که نه پرېږده که خبرې کوم که نه هر چېرته لاس اچې مړه
یاره دغسې وخت دی نو څه وکړو نو ما خو دا پوښتنه په همدې خاطر باندې وکړه کنه چې ستا رنګ کاته وي چې عجیبه رنګ دی عجیبه نوم دی واخیسته ستا بیا کوم یو خوښیږي دې خپل هم تور رنګ خوښیږي ولې یو پنجابی زه یو پنجابی بل پیدا کړه خدای دې بیخ وباسه وامه دې کنه کېناره مه دا به کنه په شرمونو دې وشرمولو خلک به څه شی وایي یاره مشه نور موږ د صفت کوو یا مه کوه مړه خو ګریوان شکوم کنه مه کوه کنه وکنه ولاګه د کالونه مې وځي ولا دغسې خبرې خزم مننه ملګری اوس ګریوان منه شي خوشاله اوسېږي دا زموږ ملګری دی ورکې که ته چې پتنې پاسه ډېر ورنه په عذاب مړه دا یو ساعت کې زموږ ماغزي وخوړو دا مړو را ځان سره نور یاره در په درې کړو مړه زه نور ورکه دغسې خبرې دې مه شنو اوس په خلا که یاره بخښنه کوه ډېره بیا ده عمران شي مړه زه په خلا زه په خلا نه نه ورکه دې نه په 2 ساعته په شرمونو وشرمولو دا له میوان هم راوخته دا هم دی ایوان زه ورکې نه دا هم نه خورم راځه مړه خدا په زړه مې نه کېږي نور ورکه ډېره ماده ده خوشحاله اوسې ملګرو بیا هم ستړي مه شئ یو ښکلې اطرافي ساحه ده شنه پټي شین چمن ښکلي تنکي ځوانان سلامونه ستړي مه شئ ښه رالاست خیر څه مننه ژوندی اوسې کور ودان لیدونکو ته مو ځان ور وپېژنئ نوم مې رومل دی د لغمان ولایت څخه د علیشنګ اوسېدونکی یم علیشنګ اوسېدونکی او مکتب وایې ووایم 11 صنف کې یم ماشاءالله 11 صنف کې څو نمره داسې دا د اخري خوا نه اول نمره دی ته مهرباني غاړه کې پټه کیمره نه ګورې لکه چې ما دا فکر اور کوم ځای لخت تاریخي څه سم کم پټي کې د کار کوم غواګانې مې خوش کړي دي هغه بس پیایم دلته مې کتل تاسو ولاړ ما چې خو غواګانې په غواګانو ځای کو درې دلته مرزه دا تا ځان سره راوړې ما څه کوور دا خو څه د بس خر دا ملګری په شامن غل ودرېګا کوم مکتب کې استقلال علی لسه مخکې دغه کې دا فقر الله لسه کې بیا وس دلته راغلی دی دغه غوچا کو مکتب څه نومېږي ته څوک زما جواب ورکړې زه خو ته جواب نشو ورکولی ولې نشم ورکوی ښه کوم یو مکتب عزت خوښي شخصي مکتبونه دي خوښي که دولتي عزت خوښي نه یاره د خو تر اوسه یو مکتب هم نه خوښېږي ځکه بې علاقې دی بیا مې کش نه کوې ولې بس پوښتنه چا نه کړې دلته ودرې چې پوښتنه در نه کړو بیا جواب ورکړه خو بس شخصي هم خوښېږي خو شخصي کې ښه درسونه دي خو بس اوس نو اقتصادي وجه ده نو خبره دا کنه چې مکتب کې د کوم مضمون زیات خوښي چې علاقه ته سره لري هغه چې د ریاضي زیات خوښېږي ځکه چې تکړه دی پکې ډېر ځکه نه مې مکه شوه زموږ ریاضي بیخي خوښېږي نه په نوم نو څه تا خوښېږي موږ سپورټ خوښېږي خالي اوسېږو ریاضي دی ولې بس ریاضي هم نه خوښېږي یا به دې لیک خوښي لیک به دې زیات خوښېږي که نه لیک او سپورټ ساعتونه مګر خالي پکې همداسې ده که نه هو ساعتونه چې خالي هغه د شخص د دولتي مکتبو کې هغه ډېر خوند لري هغه پخوا باندې شوق او ذوق نه لري دې شیانو ځکه چې زه راشه زه چېرته لاړ شې غواګانې سره وه زه نو بس نو د دولتي مکتبو کې درس نه دی هلکان هم همدې ته ټول خوشحاله دي نو ته خپله د یو ځوان په حیث باندې ستا دا مسؤلیت دی چې ته ځان دپاره هم کار وکړه ټولنې دپاره هم کار وکړه نو ته ولې په خالي ساعتونو خوشحالېږي دا چې دی نه ټولنې ته خدمت کوي او نه ځان ته ځکه دا همداسې خوشحاله دی مایک مه کشوه خو دا زما در ځواب دا درکړي زه لاړ ځه ځکه نه چې لاندې را بیا غورځومه د هغې نه ځه بس نو سا خالي ساعت بس خوند لري نو هغې کې یو خوند یې هلکان ګپ شپ یې نو بله خبره دا استادانو سره راتښتي مکتب نه استادانو سره چې راتښتم تا چېرته کتلی یم ځکه ما بله ورځ هلته وکتلې داسې منډې راواله یو زه ته غواګانو سره راتښتې نه زه غواګانې پیا یم ښه صحیح ده یاره اخرنۍ پوښتنه به نه البته پیغام به یې هېوادوالو د کوم پیغام دی پیغام خو دا دغه خارج شو چې دا خوشي پشي ګرځي زه لاړ شه زه داسې د پیغام نه به تېر شو څنګه وکتونکو پیغام سره خو سمیم صاحب د خلک لاس ورکړه ملګری د خدای یاره
قدرمندو خوږو زړه ته رانږدې دوستانو مینوالو او زموږ د چینل تعقیبونکو په دې تمه چې دغه په زړه پورې دلچسپه خپرونه مو تر دې دمه کتلې وي شینواري صاحب او صمیم صاحب خراسان په عذاب کو پرنګ ته راغ او بله خبر ده چې یو شاټ کې کنه تام کیمرمني وکړه څنګه او نورو دا یو مخ دی پاره خو مطلب هغه ده زموږ کیمرمن څنګه تا اوس مننو کاغه نه مننو کیمرمني ورخه ټول نه تھینکس فار آل یو تھینکس فار آل یو ټول نه مننه ښه زه مننه شینواري صاحب زموږ دا نوی چینل کنه ماشاءالله پرمختګ کې روان دی ان شاء الله چې مخکې به ځي او همدغه مینوال همدغه لیدونکي به یې که خیري سره مخ ته بیایي خو دا نن چې کوم پرنک وکړو دا خلک ډېر تیز وو وچ خو سم تیز وو نن د کومو خاطراتو سره پکې مخ شوې خاطرات دې زر چې هغلته هغه زرنج خواته چې ناست وو لاس به چې داسې کې ملګري چاکوره وباسي کنه بل د هغې کړې خیرې کړي چې الله تباه کړه خدای ته ووایي چې خیرې قبول نه شو شینواري صاحب نه قبلې داسې نه چې خیره اسمان د ختلي زړه نه دي کنه وروسته څومره دغه وکړه ګوره بالکل حیوان یې مړه وغوښته او خرچه یې وکړه مینوالو کنه او بالکل زه لیدونکو نو برنامه پای ته ورسوو تر بیا چې زه سراج الدین پژوا کیمران شینواری کیمرې برخه کې مشفق الله صمیم جان بلته کوي ښې چارې ښه وخت د الله په امان خو یوه یادونه درنو لیدونکو سوال درته کړم دغه چینل سبسکرایب کړئ لایک کمنټ کوئ دغې زولۍ ته وګورئ چې لږ مخکې لاړ شي ګوره غټه خواري کوو نو دا به الله حافظ